ښه چارې ملګرو، نن زه خپل پښتنو ملګرو ته، پښتنو خویندو وروڼو ته په خپله ژبه کې یو څو خبرې کول غواړم. هغه وایي چې د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. زه اووه اته ژبې ویمه او په ډېرو هېوادونو په ډېرو وطنونو ګرځېدلی یم، خو د پښتو سره مینه هغه داسې مینه ده چې هغه بله یوه مینه چې ده هغه نشي مړه کولی. نو زه چې کله د سوات د شاډرې کلي کې وزېږېدم او لوی شوم، نو ماته چې څومره یاد دي، نو اولنی زما نیکه میر اسلم خان او بیا زما پلار چې نه هغه ماته کوم څیز چې په لاس کې راکړی و نو هغه کتاب و. نو بیا په هزاره کې زما ترونه دي، نو هغې زما یو هزارې به یو نیا وه، نو هغې ماته ویل چې یاره ستا دا نیکه خو ستا نه دغه جوړوي، چڼی درنه جوړوي. او زه به کله هم زما یو ملګری و په کلي کې کریم الله، ډېر ښه ملګری، نو د هغه پلار کاکي حاجي صاحب به ماته ویل سابیاق. نو زه به دې ټکي نه پوهېدم چې یاره دا سابیاق څه ته وایي. وروسته راته بیا پته ولګېد چې دا د صاحب حق نه وتی دی. نو بیا تپوس وکړو د خپل نیا نه چې یاره دا ماته ولې دا خلکو دا وایي. نو هغه وایي چې یاره ستا نیکه چې دی هغه پوهه دی، هغه په فارسي او په عربۍ او په نورو ژبو کې هغه ډېر سبق ویلی دی. نو ځکه تا ته خلک ځکه و چې سابیاق. بیا زه د خپل یو بل کلي ملګري سره محسن به ورته مونږ وایو، هغه سره خبرې اترې کولې. نو د پښتونولي او پښتون چې دی نه هغې په لړ کې مونږ ډېرې خبرې وکړې. نو بیا زه پوه شوم چې یاره دا پوهه او د هر څه خو په خپل ځای باندې دي. نو بیا ما د خپلې نیا نه تپوس وکړو چې زما دا نیکه چې دی دا خو به د پوهه باندې په دې علم باندې دومره مین دی. نو دا ټول موږ داسې وو. هغه وایي چې نه د ده پلار چې و هغه د والي صاحب په دغه کې په فوج کې نشانچي و، او بیا د هغه پلار چې و هغه د کرم علي خان د هغه د نسل نه، او کوم ماتاب خان چې دی په شاډرې کې، نو دا د هغه نیکه بیا دې دواړه نیکونه چې هغه د تره زامن و. نو مونږ خو یو کرماني خیل یا کرم علي خان خیل، خو د پوهه او علم سره چې نه هغه خبره یو ځای شوه. نو بیا هغه پښتونولي چې څه ته وایي یا د پښتو سره مینه چې ده نه هغه لږه کمه شوه. نو وروسته بیا زه به دې پوه شوم چې د پښتو ژبه او پښتونولي چې دی دا خو د ژوند د تېرولو یوه طریقه ده، دا خو یو په خپله باندې یوه پوهه ده. بیا چې کله ما رحمان بابا او خوشحال بابا او وروسته بیا غني خان او حمزه بابا او دا خلک وکتل، نو په هغې زه پوه شوم چې یاره دا پښتو په خپله باندې یوه پوهه ده. لکه زمونږ ډېر خلک دا فکر کوي چې یاره دا پښتو چې ده لکه څنګه چې حمزه بابا وایي چې اغیار وایي چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. نو د ډېرو خلکو دا خیال دی چې که ته پښتو کې خبرې کوې یا پښتو لیکې یا پښتو وایې، نو دا ته څه ښه کار نه کوې. په کار دا چې ته فارسي زده کړې، اردو زده کړې، انګریزي زده کړې، نورې ژبې زده کړې، خو دا پښتو چې نه دا خو د داسې څه خاص د دې څه دغه نشته، څه اهمیت یې نشته. بیا زه خپل د ډېر د افغانانو ملګرو سره هم ډېرې خبرې وکړې. نو زه په دې هم پوه شوم چې دا پاکستان او افغانستان چې دي، نو دا یو دوه هیوادونه دي، دا یو دوه وطنونه دي، خو په دې کې دا پښتانه چې دي نه هغه یوه وینه ده. او پښتون څوک دی؟ پښتون یا پښتون هغه کس دی چې هغه د هغه پلار نیکه پښتانه، هغه پښتو ژبه وایي او هغه پښتونولي کوي. دې پښتونولي ته بیا خلک پښتو هم وایي چې یاره په ما کې پښتو شته. نو په دې هم زه پوه شوم چې پښتانه په هر څه پښتو کوي، خو په پښتو باندې پښتو نه کوي. لکه پښتونولي خو پکې وي، خو د پښتو ژبه ورته ډېره سپکه ښکاري. لکه ډېر پښتانه چې دي که هغه سوریانو که لودیانو ابدالي وو، نو هغه د پښتو ژبې دپاره هغو څه نه دي کړي. په افغانستان کې ظاهرشاه بادشاه چې و هغه و پښتون، محمد زی پښتون، خو چې کله به هغه ته پښتانه تلو نو د هغې د جباړې
یا د ترجمانی کولو دپاره به هغه ته کسان ناسو، هغه به په فارسي کې به درې کې خبرې کولې او پښتون جباړن چې نه هغه به په پښتو کې جباړه یا ترجمانی کوله. نو پښتو ژبه چې نه هغه هر وخت چې نه هغه پښتنو هغې ته ډېر په سپک نظر کتلی دي. اوس افغانستان چې دی هغې کې پښتو یوه سرکاري ژبه ده او د پښتو لیکل هلته کې زیات دي. سړی چې د جلال آباد ته لاړ شي یا قندهار ته لاړ شي نو هلته کې تاسو ته لیکل چې نه په پښتو باندې راځي. د هغو ولسمشر چې دی د افغانستان هغه هم په پښتو کې خبرې کوي. د هغوی تقریرونه ویناګانې چې هغه هم په پښتو کې وي، دومره نه دي لکه څومره چې په فارسي کې دي یا په درې کې دي، خو بیا هم پښتو ته یو رسمي یو دفتري شکل چې هغه په لاس راغلی دی. نو زه د پاکستان پښتنو ته یو خدا ویل غواړم چې هغه د پښتو ژبې سره مینه زیاته کړي او په پښتو ژبه کې د نورو ژبو ټکي چې نه هغه په لاس نه راوړي، هغه د منځ نه وباسي. لکه ډېر پښتانه چې نه هغه جی 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 په هره خبره کې جی جی جی، دا ورته ښکاري چې دا چې زه ډېر زیات لکه داسې خبرې کوم چې دا د احترام یا د ادب نه ډکې دي. یا د پښتو شمیره چې دا په افغانستان کې هغه په پښتو ده، خو په پاکستان کې پښتانه چې دي نو هغه د پښتو په شمیره به ورته ځان لکه ښه نه ښکاري، نو هغه 1 2 3 او 60 70 دا وایي. نو یو خدای چې د پښتو په شمیره کې په 1 2 3 کې په 80 او 1 کې په دې کې څه داسې خبره نشته چې دا سره بې شرمي ده یا دې کې موږ زه سپکېږم په دې باندې که زه په پښتو کې شمارل وکړم. یو د پښتو کې د نورو ژبو که هغه هره ژبه زه په خپله باندې ډېرې ژبې وایم او هرې ژبې سره مې مینه ده، خو زه دا ستړي کوم چې د پښتو یا هره ژبه چې دي هغه په سپېڅلي په سوچه په پاکه باندې په طریقه باندې وویلی شي. کله کله پکې زه فکر کوم چې یاره دې له زه د کمې ژبې ټکې لکه طریقه ده خو د پښتو ټکی نه دی، د پښتو توری نه دی، خو نو دې باندې لکه دې سره شعور یا پوهه پکار ده چې یاره زه په پښتو کې د نورو ژبو ټکي ونه وایم. نو زه خپله باندې په دې باندې ډېر زیات لکه هر طرف ته هر اړخ ته ګورم چې زمانه پکې د بلې ژبې ټکې را نه شي. د افغانستان او پاکستان چې کاغه په سیاسي توګه باندې هغه دوه هیوادونه دي، خو هغه په کلتوري په پوهه په ژبې په دې باندې پښتانه د افغانستان او د پاکستان پښتانه هغه یو دي. نو که په کابل کې د کابل دا نه غواړي چې هغه تاجک ازبک او دغه خلک پریدي او یو لوی پښتونستان جوړ کړي، نو دغه شانتې د پاکستان پښتانه چې دي هغه پنجابیان سندیان او بلوچیان نشي پرېښودی چې هغه یو لوی پښتونستان جوړ کړي او دا کېدی هم نشي. دغه شانتې که څوک دا غواړي چې یاره لوی افغانستان، نو لوی افغانستان چې نه هغه به پاکستان چرته هم هغه پرېنځي چې پاکستان په خپله باندې یو ډېر کلک هیواد دی او هغه به دا نه غواړي چې هغه د پښتنو کومې سیمې چې دي هغه د پاکستان نه لاړې شي او هغه د لوی افغانستان برخه جوړه شي. نو دغه هم نشي کېدی. نو اوس چې څه دي هغه رښتیا دي، خو زمونږ کلتوري او زمونږ د ژبې کومه مینه چې ده هغه مونږ یو وروڼه یو یوه وینه ده کوم چې پښتانه دي. که افغانستان دې ته نه دی جوړ چې هغه تاجک او ازبک پرېږدي، نو هغه ولې د پاکستان پښتنو ته دا وایي چې تاسو چې نه د خپل نور وروڼه چې دي هغه په پاکستان کې چې ورسره اوسېږي هغه پرېږدي. نو زما فکر دا دی چې پښتانه چې دي هغه دي په حقیقت کې په رښتیاو کې اوسي، هغه دي په جذباتو کې نه اوسي. پاکستان دی، افغانستان دی، دا بېلېدی په یو ځای کېدی یا بېلېدی نشي، هغه دوه هیوادونه دي. نو دغه شانتې چې په افغانستان کې دري ویلی کېږي، نو که په پاکستان کې اردو ویلی کېږي یا پنجابي ویلی کېږي، نو دا څه ناشنا خبره نه ده. خو پښتو په خپل ځای باندې ده او نور ژبې په خپل ځای باندې دي. که پښتانه د پاکستان نران شي، نو هغه دې په پېښور کې او په کوټه کې پښتو ژبې له هغه رسمي او دفتري حیثیت او ځای ورکړي، نو دا به د پښتو لپاره یو ډېر لوی خدمت وي. زمونږ په دفترونو کې په عدالتونو کې که پښتو ویل شروع شي، نو دې سره به د پښتو درناوی ډېر زیات شي او بیا به خلک چې هغه پښتو ته زیات فهم ځکه ورکوي چې یاره د پښتو که دې زده کړي، نو په هغې پښتو کې هغو ته څه په لاس هم راځي. بل د پښتو لیکل چې دي او د پښتو لوستل هغه په پاکستان کې نشته.
پاکستان کې چې هغه بخنه غواړم هغه په پاکستان کې نشته لکه ته د اټک نه شروع شي او دغه ته ورسې سوات ته یا دیر ته ورسې یا وزیرستان ته ورسې ته به د پښتو یو لیکلی ټکی ونه یې که هغه د قمپرستان ګوندونه دي که هغه ای ان پی ده او که پی ام پی خو بیا هم لیکل کوي هغه په پښتو باندې لیکل نه کوي او د پښتو لوستل نه کوي که د وزیرستان په غر کې تو په پښتو باندې لیکل وکې نو ما د فوجیان لیدلی دي د پاکستان فوجیان چې هغه په پښتو کې لیکل کوي ودرېږه راشه دا خبرې لیکلي دي په پښتو کې خو پښتانه په خپل باندې په خپل دکانونو باندې په خپل کورونو باندې هغه پښتو نه لیکي نو دا خبره چې نه دا هم د پام وړه ده چې موږ پښتو لیکل او پښتو لوستل که د پښتو لیکل او ولوستل ونه شو نو پښتو به یو داسې ژبه شي چې دا به د مخ د ځمکې د مخ نه به دا ورکه شي پښتونولي چې ده نو هغه پښتون د کم ټکی چې دی نو دا د پښتون خپل ټکی دی مونږ ته ایرانیان افغان وای او مونږ ته انډیا والا یا پنجابیان نور خلک هغه پټان وای نو پټان چې نه پټان وای ستا پټان وای غل ته یو غل یا د ماشومانو تختون کې یا یو ډاکو یو حمله کوونکو والا سړی ته یا کس ته هغه ته سوی هغه ته وای پټان نو دا ډیر ښه ټکی نه دی دا پکار نه چې مونږ ته ځان ته ووایو که بل سړی راته وایي چې هغه ته مو چې مونږ ته مو وایه او چې ځان ته مونږ په خپل باندې پټان نه وایو افغان ټکی چې دی نه هغه هم فی چې ده هغه په پښتو کې نشته د پښتو داسې یو ټکی نشته چې په هغې کې فی وي اف هغه پی ده نو افغان ټکی هم د پښتو ټکی نه دی او بل په افغانستان کې اوس چې دی هغه که تاجک دی نو هغه هم افغان دی که ازبک دی هغه هم افغان دی نو پښتون یا پښتون چې دی دا زمونږ خپل نوم دی او پکار دار چې موږ د خپل نوم چې نه د دنیا ته وخیو چې زموږ نوم چې نه هغه پښتون دی څنګه چې په سویټزرلند کې هغه جرمني او فرانسوي او ایټالین خلک چې نه هغه یو ځای ژوند کولی شي نو ولې په پاکستان کې په افغانستان کې نورو ژبو والا خلک چې نه هغه ژوند نشي کولی نو زه دا ملګرو ته وایم چې په دې خبرو کې هغه خپل توانایي نه ضایع کوي او دویم دا ده چې پښتني خویندې چې دي او پښتني پیغلې چې دي هغو له هم پکار ده چې هغه د پښتو سره مینه هغه کوي ځکه چې ما ډېرې پښتني جنکۍ او پیغلې لیدلې دي چې هغه په پښتو کې ورته ځان ښه نه ښکارېږي او هغه په نورو ژبو کې خبرې کوي بیا کم خټک دي یا بنو یا دغه طرفونو والا کم خلک چې دي نو هغه یا میاوالي کې نو هغې کې بیا یا خو پښتو ورکه شوې ده یا په مانسیره کې ابټاباد او هریپور کې هغه پښتو یا خو ورکه شوې ده او یا پکې د نورو ژبو ټکي ډېر زیات هغې په لاس راوړي نو زه دا زما تاسو ته دا یو دغه دی یو درخواست دی چې دومره هر وخت ستړي پکار ده چې په پښتو کې د نورو ژبو ټکي چې نه هغه را نشي او پښتو چې ده هغه د پښتون دا ټکی چې دی هغه پت ښېګړه توره وفا ننګ د دې نه جوړ دی نو چې موږ ننګ به دې وکړو چې ځان پوهه کړو تعلیمونه وکړو او پوهنځو ته او پوهنتون ته لاړ شو او د ځانه داسې څه جوړ کړو چې موږ بسې خلک خبرې نه کوي په موږ پسې خلک خاندي نو او چې کله د پښتنو چې کوم لویوالی و کوم چې د ابدالي او د سوري او د لودیانو چې هغوی په ټول هندوستان باندې په قدرت کې وو دغه شانتي هغه د پښتنو هغه لویوالی چې هغه موږ بیا راوړو او خلکو ته وښیو چې پښتانه چې دي نو هغه ترهګر نه دي هغې بمونو والا او هغه نسوار والا او هغه سمګلران او هغه پوډرو والا خلک نه دي هغه پوهه خلک دي د پښتنو کم جینز چې دي د پښتو انتروپالوجي چې ده هغه ډیره زیاته ښه ده په پښتون سړي له خدای پاک ډیره لوی قابلیت ورکړی دی نو چې هغه په دغه قابلیت باندې ځان پوهه کړي او د پښتو د شاعرۍ سره سره د پښتو نثر چې دی هغه هم ډېر زیات شي ځکه چې پښتانه چې دی هغه شاعري خو کوي خو هغه لیکل چې دی په نثر کې په پروز کې هغه نه کوي نو دغه هم پکار ده دا څو خبرې دي چې ما وی چې زه په خپلو پښتنو ملګرو ته هغه کومه او نورې ژبې به زده کوو او د نورو کلتورونو نه د نورو خبرونو به ځان خبرو خو پښتو چې ده هغه به نه هېرو پښتو یا پښتو چې ده پښتون چې دی هغه چې چېرته هم وي
هغه به ډېر مخکې وي ځکه چې په پښتنو له خدای پاک یو ډېر لوی قابلیت ورکړی دی. نو ډېره مننه. نن زه به یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې که زما د دې خبرو نه په تاسو کې دا یوه خبره راشي چې یاره پښتو چې کله وایو او پښتو چې کله لیکو چې په هغې کې د نورو ژبو ټکي موږ نه راولو. هر هغه ټکی چې د هغې لپاره په پښتو کې ټکی وي نو چې موږ د بلې ژبې ټکی هغه نه وایو. که په پښتو کې هغه ټکی نه وي، پښتانه پوهان چې دي لکه ایمیل دی نو هغې له هم برېښنالیک جوړ کړی دی، یا یونیورسټي ده نو هغې له هم پوهنتون جوړ کړی دی. داسې ټکي شته. که بیا هم هغه ټکي یا موږ خبر نه یو هغه وینو نو بیا خو د بلې ژبې ټکی که په لاس راځي. لکه زما هم په دې خپلو خبرو کې د نورو ژبو ټکي داسې وشو چې په هغې باندې ما ته د پښتو ټکی یا د پښتو توری په لاس رانغی. نو پښتو به وایو، پښتو به لیکو، پښتو به لولو او پښتو به اورو، خو د نورو ژبو د نورو خبرونه به هم ځان خبرو. نن زما تاسو ته د مینې نه یو خو ډک سلامونه دي، او دویم دا دي چې د پښتو سره مینه چې نه هغه موږ ژوندي وساتو. او پښتو چې ده دا د هر سره اوچته ده، که هغه افغانستان دی، که پاکستان دی، که دوبۍ ده، که سعودي دی، که یورپ دی، د دې ټولو خبرونه هغه پښتون هر ځای پښتون وي. دا پښتونولي چې ده یا پښتون کېدل چې دي د دې د یو هیواد سره د یو وطن سره هیڅ اړیکې نشته. پښتون هر ځای پښتون دی، که هغه په هر ملک پاسپورټ ورسره دی یا د هر ملک اوسېدونکی دی، خو پښتون چې چېرته هم ځي هغه پښتون وي. د دې د یوې ځمکې سره یا د یو هیواد سره، د یو وطن سره، د یوې خاورې سره څه داسې شرط نه دی چې کوم دغه ځای وي نه هغه پښتون وي، که دغه ځای نه هغه پښتون نه وي. ډېره مننه، او دا خبرې به مخکې هم کوو.